د بست کلا. لرغونی بست د هیواد یو له لرغونو سیمو څخه ده چې په هلمند کې موقعیت لري. د بست تاریخي ښار د ارغنداب او هلمند د سیندونو په منځ کې پروت ښار دی. دا تاریخي ښار یا کلا د ځمکې په تل یا ښکتنۍ برخه کې 14 پوړونه لري چې هر یو پوړی بیا جلا جلا خونې لري. چون دا کلا په دوو رودونو په مابینځ کې ده چې پر یو بغل د ارغنداب رود دی او پر بل بغل د هلمند رود دی. نو هغه وخت روایتونه وایي چې دې دوې دروازې هم درلودلې. ویل کېږي چې د همدې خونو او پوړونو څخه د وخت پاچاهانو د زندان په توګه هم کار اخیستی، خو د څاه لاندې برخې او خونې یې د وخت په تېرېدو سره د خاورو او تیږو څخه ډکې شوي دي چې د همدې امله د یوې تاریخي کلا رنګ کت شوی دی. لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې ولید ډېر قدیمي ځای دی. یو دوی وایي چې دا تر 14 منزلو پورې کلا وه چې 14 منزله یې درلودل. چون تخریبات تېر شوي دي، وخت پر تېر شوی دی، ځینې منزلونه یې اوس د خاورو څخه ډک شوي دي، تر اوسه هم د خاورو څخه ډک شوي دي، ولې ځینې یادګاري او ځینې نښانې تر اوسه پورې پاتې دي. د دې تاریخي ښار یا کلا په اړه د سیمې اوسیدونکي وایي چې د بست کلا د نوشیروان عادل وزیر بختک د نوشیروان په حکم جوړ کړې ده. تقریبا د 3000 کاله څخه پخوانی تاریخ لري. د هغه وخت د پاچا نوشیروان د خوا څخه جوړه شوې ده. د بست تاریخي لرغونتوب تقریبا 3000 کلونو ته رسیږي. بست د خپل لرغونی پیر 1545 هجري قمري کال کې علاءالدین غوري جهانسوز اور واچولو او د تیموریانو په دور کې په کنډواله بدل شو. هغه عمومي دروازه ده دي چون دا 3000 کاله ډیر عمر دی او دا شش تخریب شوی وو. خو بیا هم بست تر 1150 هجري قمري کال مقاومت وکړ. طبیعي پیښو، د تیرو لسیزو جنګ جګړو او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لرغونې سیمه د بربادۍ تر ستوني رسېدلې. بل لور ته د بست تاریخي کلا دروازه یا شیز چې 19 متره لوړوالی یا ارتفاع او 14 متره سوري عرض لري چې په پورتنۍ برخه کې د خښتو په ذریعه ګڼې رنګینې نقاشي هم شوي دي چې هره نقاشي یو له بل سره توپیر لري. یو نقطه وه، ځینې روایتونه وایي چې دا د لاره وه، دلته کوم تجاران چې به راتلله د همدې لارې څخه به تېرېدله، بیا به همدلته به تم کېدله، چون غټ ځای دی شاوخوا، همدلته به اوسېدل. له دیوالونو یې معلومیږي چې د دې کاخ یا کلا څخه ځینې برخې د سردار محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال ترمیم یعنې بیا رغول شوې تر څو د نړېدو څخه وژغورل شي. لږ عکسونه کې شاید تاسې لیدلي لږ تخریب شوی دی، لږ سره نړېدل دي او د مابینځ یې خالي وو. دا بیا د داود خان په وخت کښې دغه د دې ترمیم کاري ځینې وشوله او په منځ کښې دغه کوم استنادي دیوال د دې دپاره وضع شو تر څو پورې د تخریب څخه دغه دروازه وساتل شي. که څه هم د دې تاریخي ښار څخه د عسکرو د مورچې په توګه کار اخیستل شوی، خو چنګیزیانو د دې تاریخي ښار ودانۍ له خاورو سره خاورې کړه. د لوی افغانستان د دا ډول نورو تاریخي سیمو د لیدنو لپاره زیرک ټي وي چینل خوښ، سبسکرایب او له ملګرو سره یې شیر کړئ. ملاله اریان، زیرک ټي وي، هلمند.